سلامونه ملګرو، نن غواړم په دې ویډیو کې د شارکټ پر رابطه بحث وکړم. شارکټ څه معنا؟ شارکټ معنا دا چې تاسې یو کار په کمپیوټر کې د کیبورډ څو بټنو ترکیب په مرسته په لږ وخت کې ترسره کړئ. د مثال په ډول زه د ریویو په ټب کې یم، دلته لیکم میلاد. اوس غواړم دغه لیکلی نوم بولډ کړم. دې لپاره راځم هوم ته او بي حرف باندې کلیک کوم، یا هم د کیبورډ څخه کنټرول بي کیکاږم او دا د بولډ کولو شارکټ دی. په هر صورت راځي چې په ایکسل کې نن پر مهمو شارکټونو بحث وکړو. زه صفی الله نوري یم، د نوري ټیوب روزنیز چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. په ایکسل کې لومړنی شارکټ چې کاروو F2 دی. زه په لیکلي نوم سیل کې یم، د ایډیټ کولو لپاره یې F2 شارکټ څخه کار اخلم. دا یو ځل پاکوم، بل څه لیکم، بل سیل ته راځم، دلته لیکم ټیسټ. دې حالت کې زه کولی شم چپ او راست ته لاړ شم، خو متن کې ایډیټ نشم کولی تر څو چې د کمپیوټر ماوس څخه 2 ځلې په سیل باندې ډبل کلیک ونه کړم. خو که د کیبورډ څخه F2 بټن کیکاږم، دې سره به سیل د ایډیټ حالت ځان ته غوره کړي چې د کیبورډ چپ یا راسته جهت بټنو څخه متن ته داخلېدلی شم، او که سل مو د ایډیټ لپاره ځای په ځای کولی شو. دوهم شارکټ ډیر جالب شارکټ دی او فکر کوم دې ته به تاسې ډیره اړتیا ولرئ. مثال دلته په ردیف کې اعداد لیکم. اوس غواړم دا جمع کړم. دې لپاره کیبورډ څخه الټ بټن نیسم او وروسته مساوي باندې کلیک کوم او انټر. وګورئ څومره په اسانۍ سره جمع شو. ښه والی ملګرو د دې شارکټ دا دی چې که تاسو آخري ردیف کې اوسئ، کنټرول او مساوي باندې کلیک وکړئ، پورته ردیفونه کې چې څومره اعداد هم وي ټول انتخابیږي او فرمولې هم په اتومات ډول راځي. دریم شارکټ ډیر مهم شارکټ دی، کنټرول زمیکالو. دې سره به تاسو ستاسو د سیستم اوسنی تاریخ په اتومات ډول اضافه شي. البته زما سیستم کې اوس میلادي تاریخ فعال دی، ځکه یې میلادي ښیي. که چیرته ستاسې د سیستم تاریخ شمسي یا قمري وي، د هغه په ترتیب به یې راولي. څلورم شارکټ چې په کار کې به تاسو ته ډېره اساني راولي د متنونو سیلونو انتخاب دی. د مثال په ډول تاسې داسې یو څه لرئ، غواړئ انتخاب یې کړئ. په دې ډول انتخاب به ډېر وخت ونیسي. د اسانه انتخاب لپاره که تاسې یو طرف آخري سیل کې چې له هغه ځای غواړئ انتخاب شي کلیک وکړئ او د کیبورډ څخه کنټرول شفت او بیا راسته جهت علامت، دې سره به افقي ډول انتخاب شي، او لاندې عمودي انتخاب لپاره یې هم کنټرول شفت او لاندې طرف جهت بټن کیکاږئ، ستاسې ټول شیټ به انتخاب شي. پنځم شارکټ دا دی چې که تاسې دلته یو متن ولرئ او وغواړئ تغییر پکې راولئ، دې لپاره که تاسې چپه کلیک وکړئ او بیا فارمټ سیل ته راسئ، دا نو بیا اوږده طریقه ده. دې لپاره باید تاسې سمارټ واوسئ. سمارټ خلک کار کې کار د لنډه لار ګوري او په کم وخت کې ډېر کار ترسره کوي. د دې شارکټ کنټرول یو دی. دې سره به تاسې فارمټ سیل آپشن ته راشي او کولی شي په فونټ، باردر او هر هغه څه چې تاسو غواړئ اعمال او اجرا یې کړئ. شپږم شارکټ مهم شارکټ دی چې شخصا زه ترې ډېره ګټه اخلم. مثال تاسې په دې ډول یو څه موارد لرئ او غواړئ له منځه یې یو څه ډیټا بل شیټ ته انتقال کړئ، چې اکثرا په نومونو او ځینو مهمو ډیټاګانو کې کارول کیږي.
دې لپاره که تاسې دا یو کاپي او بل ځای کې پیسټ کړئ ساعتونه وخت به مو ونیسي. دې لپاره تاسې د کیبورډ څخه کنټرول بټن ټینګه کړئ او هر سیل چې غواړئ انتقال کړئ د ماوس راسته کلیک سره ورباندې کلیک وکړئ، د سیل به تاسو انتخاب شي. وروسته چې ټول هغه څه چې تاسو غواړئ انتقال کړئ انتخاب هم کړه، کنټرول سی باندې به کلیک وکړئ او بل سیل کې د کنټرول وی په مرسته ځای پر ځای کړئ. مننه ملګرو چې تر دې نه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې روزنیزې ویډیو مو په الله سپارم. الله مو مل شه.